بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو. زه فضل الرحمن فضل په ادبي خپرونه جنرنګ کې نن الپورۍ ته راغلی یم او د حافظ الپورۍ باباجي نصي سره ناست وم. استاد صاحب یو لوی استاد صاحب سره د دوی نه یو خوږ کلام ریکارډ کوو او د باباجي کلام را سره هم دی په پروګرام کې شریک کړي. نو دوی ته د ممتاز حیران په دغه شعر باندې د جنرنګ پروګرام کې هرکلی یم. ممتاز صاحب وایي چې محبت خو د اوزګارو خلکو کار دی، محبت خو د اوزګارو خلکو کار دی، ورکوي د بیکاره خلکو کار دی، او چاپلوسي خو د بنده بندګیري ده، چاپلوسي خو د بنده بندګیري ده، غلامي خو د مردارو خلکو کار دی، او د ملک بچیا لاس به دې پولی شي، د ملک بچیا لاس به دې پولی شي، او دا بیلچې وهل د خوارو خلکو کار دی. استاد صاحب تاسو ته په ادبي خپرونه جنرنګ کې هرکلی ویم او کتونکو سره که تاسو خپل کلام شریک کړئ او د باباجي کلام شریک کړئ نو ډېره مننه. ډېره مهرباني. ستاسو د راتلو شکریه ده کومه ستاسو موږ مقرره کړه. بابا کلام جو په اولني سر کې ووایم نور د نور که خاپیرک ته لیده نه شي دی پرچشمه دی په نور څه ملامت دي او په شکرو کې ترخه نشته حافظه ترخه خوله ده د بیمار عیب په نعمت دي. او د حافظ بابا نور هم که خلک یو مجاز طرف ته اړی حقیقت کې هم هغه عشقي شعرونه ویلي د هغې محبوبې څوک برابري که چې کول خو بنده حسن چاکري که لنډه پوزه یې غونډی د عرفات ته د هر چا سوال پرې قبلیږي چې ظاهري که دغسې بابا ورسره وخت سره وي خپل به یوه قطعه ووایم درته چې پنجابیان دې هم خپل لنګ پڼه په خپو کړي، اوس هندکیان خو هم خبرې په هندکو کړي، او پښتو کار د پښتنو خلکو عادت دی، پښتو کار د پښتنو خلکو عادت دی. پیرنګی دې څه خبر دی چې پښتو کړي، پیرنګی دې څه خبر دی چې پښتو کړي. ډېر ښکلی ډېر ښایسته غزل به ووایم. خلق کوي به اخترونه قرباني به کوي، خلق کوي به اخترونه قرباني به کوي، څوک به لګیا وي د اختر مبارکي به کوي. زه انتظار به د اختر د ملاقات کومه، زما لیلا به وي مصروفه تیاري به کوي. په هر طرف به خوشحالي وي خوشحالي د اختر، په هر طرف به خوشحالي وي خوشحالي د اختر. د فراق اور کې لیوني څه خوشحالي به کوي، د فراق اور کې لیوني څه خوشحالي به کوي. ډېر ښکلی. یو خوا رقیب یو خوا غماز بل خوا دستور د دنیا، یو خوا رقیب یو خوا غماز بل خوا دستور د دنیا. رواج د مینې برخلاف هم شیطاني به کوي، او ماته یې صد فضل فوټال د زنګېدلو کړی، ماته یې صد فضل فوټال د زنګېدلو کړی. ورځم ناوخته د جانان ډېره تادي به کوي. زه چې اورم خوږ اواز او هم خوږې خبرې، زه چې اورم خوږ اواز او هم خوږې خبرې، داسې خبرې بني ادم نه خفیري به کوي. نیاز صاحب وایي چې وی نښه مې دا ده چې خطا نه شي مجلس کې ګوره، وی نښه مې دا ده چې خطا نه شي مجلس کې ګوره، چې کله وخاندم نو زنه کنډولي به کوي. ودود وی سر ترېنه قربان که چې ګیله ونه کړي، که ما سره بد کوي کوي دي پښیماني به کوي، که ما سره بد کوي کوي دي پښیماني به کوي. اخر کې به دا قطعه ووایم چې حکمران په نري رنځي ولایت ته رعایای بې علاج او بې طبیب مري، خلق وتړي احرام او حج د لاړ شي، په ګاونډ کې د لوږې خوار لري، په ګاونډ کې د لوږې خوار لري. ډېر ښایسته ډېر. د باباجي زمونږ ډېر زیاته غوښتنه نو که تا ته بل هم د هغه یو کلام یاد وي. د باباجي کتاب کې اخري کوم دغه چې دی کوم غزل چې دی نو بل د هغې نه مخکې غزل دی هم به دا ځمکه اسمان یې مونږ بنیو، نور سپوږمۍ به درخشان یې مونږ بنیو، په دیدن به یې ګایي زړونه رغېږي، خان عمان به مستان یې مونږ بنیو، مستان یې مونږ بنیو. پلواړي به خوشبويي په خپل موسم کا، پلواړي به خوشبويي په خپل موسم کا، تقریبا خطي بوراګانې مونږ بنیو، او د حفیظ صورت بلند شي تر خاورو کهله د چارمان یې مونږ بنیو. ډېر ښکلی ډېر ښایسته. ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړ زموږ سره پروګرام کې کښېناستئ.